د ازبکستان او اسلامي امارت د اقتصادي پلاوي ترمنځ د هوکړه شویو موضوعاتو د څېړنې لپاره د ځانګړو کمیټو ګمارل. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په یوه خبرپاڼه کې وایي په پام کې د دا کمیټې تاشکند ته د دې پلاوي په وروستي سفر کې د حکومت د اقتصادي پلاوي او ازبکستاني چارواکو ترمنځ هوکړه شوې سکالې وڅېړي او اقتصادي مرستیالۍ ته یې راپور ورکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو زیاتوالی او سوداګریز توازن د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو هوکړو مهمه موضوع راپور ورکړل شوی دی. په دې ناسته کې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د توازن او بیلانس ساتل، د بارونکو موټرو د شمیر زیاتوالی، د حیرتان بندر 4 ساعته کول، دا راز د ګډې سوداګریزې خونې ایجادول او په افغانستان کې د ازبکستاني پانګوالو په بیلابیلو برخو کې د پانګونې او نور موضوعات شامل وو. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د سیمې هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا د هیواد د اقتصادی ودې لپاره مهمه بولي. همسایه ها جزء اساسی گپ هاست و به خصوص که همسایه افغانستان که کشورهای بریکس، کشورهای شانگهای، کشورهای یو، کشورهای سارک هستند، اینا و تاثیرات فوق‌العاده بالای اقتصاد دنیا حتی دارن، میتونه که با ارتباط گرفتن با چنین کشورهای رشد اقتصادی افغانستان بسیار سریع در حقیقت میتونه که تشویق کنه و حرکت بده. مواد غذایی که نفت و گازو که مونږ زیاتره او چته مقدار د دوی همسایه د اسیمنانه خریداري کو او همدغه سی په ډیرو برخو کې باید مونږ صادرات ولرو تر څو پر وکولای شو د اسیمنه مارکیټ کوم شین چې ضرورت وي د افغانستان ورته صادر کو او په افغانستان کې مونږ ولرو. نو دا به د دواړو برخو کې ډیر مهم رول ادا کوي. د اسلامي امارت چارواکو تر دې وړاندې هم تل ویلي دي چې اسلامي امارت د اقتصاد محوره سیاست په لرلو سره له ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی.